په امریکا کې چې کله یو قیدي ته د 500 سزا واورولې شوه، نو په دې وخت کې ساينسدانانو دا فیصله وکړه چې ولې په دې قیدي باندې یو ایکسپریمنټ نه کوو. نو قیدي ته وویل شو چې مونږ به تا په 500 باندې نه وجنو، بلکې مونږ به تا د دنیا په خطرناک او زهريله مار کوبرا باندې وجنو. نو هغوی کوبرا مار د قیدي خواته راوړو او د هغې نه بعد د قیدي سترګې وتړلې، او د داسې کولو نه بعد ساينسدانانو کوبرا مار د قیدي د خوا نه لرې کړو، او لږ وخت بعد یې 2 ستنې د قیدي په دواړو خولو کې ورزور کړې، او قیدي ته یې داسې محسوسه کړه چې ته کوبرا مار وچیچلې. خو دلته د حیرانېدو خبره دا ده چې لږ وخت بعد قیدي مړ شو، او چې کله پوسټمارټم وکړو نو په پوسټمارټم کې دا انکشاف شو چې د قیدي په جسم کې د کوبرا مار زهر موجود وو. او د ټولو نه د حیرانېدو خبره دا ده چې کوبرا مار قیدي نه وچیچلی او زهر د هغه په جسم کې موجود وو. نو سوال دا پیدا کیږي چې آخر دا زهر د کوم ځای نه راغلل؟ نو تحقیق دا خبره ثابته کړه چې دا زهر قیدي په خپل جسم کې په خپله جاری کړي وو، یعنی د هغې د یقین طاقت دا زهر جاری کړي وو چې د هغې په وجه باندې د قیدي مرګ واقع شو. نو زمونږ د دې شارټ کهانې مطلب دا دی چې زمونږ په زندګۍ کې د کامیابۍ او ناکامۍ سفر د یقین نه شروع کیږي. یعنی چې کله هم ستاسو په خپل ځان باندې یقین وي نو ستاسو د کامیابۍ مخه څوک هم نشي نیولی. نو زمونږ د هر عمل نه او زمونږ د هر سوچ نه زمونږ په بدن کې یو توانایي جوړیږي، او هغه توانایي بیا زمونږ د سوچ او زمونږ د عمل مطابق هارمونز پیدا کوي. نو تاسو په یاد وساتئ چې ستاسو زندگی به هغه څه وي کوم چې تاسو سوچ کوئ. نو لہذا د کامیابی او د مقاصد د حاصلولو لپاره تاسو ته په خپل ځان باندې یقین کول پکار دي، یعنی چې تاسو دا حاصلولی شئ. نو تاسو په یاد وساتئ چې الله پاک یو انسان هم بیکاره او بے فائدې نه دی پیدا کړی. هر انسان ته الله تعالی داسې صلاحیتونه ورکړي چې تاسو د هغې باره کې سوچ هم نشئ کولی، او دا صلاحیتونه مونږ هله را بهر کولی شو کله چې مونږ په خپل ځان باندې اعتماد یعنی یقین وکړو. او تاسو په یاد وساتئ څوک چې قدم په یقین سره اخلي کامیابی به هغه ته سلوټ کوي.